مزدراو تجاران همدغه تاوانونه کړي دي بیچارهګان خواران. تاسې داسې موږ دغه خپرونې درکوو، دا خپرونې د خوشحالۍ نه دي، دا خپرونې د دوی په هغه تاوانو سره موږ خپل ځان شریک کړی ده. نو دغه دانهدار انار دی، نو د دې دغه سګمه چې لرې کړې ترېنه او نور دا په منځ کې ورته یوه قاشغه یا چقوت چې ووهې که نه دغه کوم نظام چې دی او الحمدلله د قاري صاحب بریال زمونږ د کاپیسا والي دی، دې ته مونږ پیشنهادونه کړي دي چې زمونږ د دې انارو یو بخساسو کې د دې انارو یو نورې لارې مونږ ته بغیر د تورخم نه وګوري چې دغه د تګاو کوم اصلات چې دي ټول ولس دی که تجاران دي که ټول خلک دي. $1,000 موږ تاوان کړی دی. که تاسې ته خو تاوان در نه کړي خو هغه مالیه خو درته خوشي کېنه، هدف دې دا ده. خو موږ دا خواهش کوو دولت نه چې موږ دغه مالیه موږ ته معاف کړي. موږ سند کوم شی نه الوزولي ول، کوم شی نه درته الوزولي ول، موږ ته څلور والا پایې سره دا مکمل څلور والا پایې موږ ته ارزولې. چې دا ډېری فشار جوړوي، ډېرې مرضو ته دوا ده. ښه اوس بازار څنګه ده، سیستم څنګه ده په تګاو کې؟ اوس دا سړی خونې سته نسته، تجاران په کوم حالت کې دي؟ ولا وضعیت خراب دی، رښتیا خبره دا زما نوم تماس دی، د کاپیسا ولایت تګاو اوسېدونکی دا منطقه د قلعه صالح ده. قلعه صالح؟ او قلعه صالح ته خو ماشاءالله ښه د انارو باغونه که نه پرېمال هغه لري ونې لري چې انار کتاب فارسی زدی کنه؟ این انار چقدر علاقمندا داره؟ این انار که خیلی علاقمندا داره، مثال همه مردم افغانستان ایره دوست داره. این میوه ما از وطن ما است، خیلی خوب است. تگاو است. بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوشحاله یم چې زه تواب مزه یو ځل بیا د ګزارش په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې مقدرمنو دوستانو ما ته د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالي خوند راکړی ده. دا ورځ له تاسې ته هره شپه له همدغه چینل نه تاسې ته د تګاب نوې خپرونې تاسې ته وړاندې کومه. اوس مهال دغه خپرونه کې بیا هم ومې غوښتل چې د انارو یو مهمه موضوع تاسې سره شریکه کړم، از دې خاطره چې خلک وایي چې خلکو په انارو کې تاوان وکړ. د دغه تاوان او د ضررونو په اړه ما د حاجي صاحب مثال کې ولاړ د دی به خپلې خوږې خبرې تاسې سره شریکې کړي او هم به وایي چې موږ د تګاب ولسوالي کوم سرای او کوم ګدام کې وو. دا ټولې هغه خبرې دي چې په دغه خپرونه کې به موږ تاسې سره شریکوو. د هغو دوستانو او هیوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې د موږ یوټیوب چینل په خوند او مینه سره ګوري، زموږ خپرونې سبسکرایبوي، لایکوي، شیر کوي. دوی نه ډېره مننه. نور بلاړ سو حاجي صاحب تاسې حاجي صاحب څه خبرې لري بیا به وایي چې تواب وسور وغږېدل. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. خیري الله وال دې ښه ده؟ ژوندی اوسې. خدا وکړي چې ساتمه د اوس خپلو لیدونکو ته ځان وپېژنه چې نوم دې چې دی د کوم ولایت او د کوم ولسوالۍ او د کوم کلي او د کوم بازار او د کوم مارکیټ نه یې. زما نوم حاجي محب الله دی او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د ولاړ یم. ډېر ښه. نو ډېره مننه تاسې نه، ستاسې د ټولو پروګرام د لیدونکو کتونکو نه ډېره مننه کوو چې ستاسې دغه پروګرامونه ګوري او دا هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسوي. نو په دې هکله زه دا خبره کوم چې زمونږ ټول دغه کوم نظام چې دی او الحمدلله د قاري صاحب بریال زمونږ د کاپیسا والي دی، دې ته مونږ پیشنهادونه کړي دي چې زمونږ د دې انارو یو بخساسو کې د دې انارو یو نورې لارې مونږ ته بغیر د تورخم نه
وګوري چې دغه د تګاو کوم اصلات چې دي ټول ولس دی که تجاران دي که ټول خلک دي همدې انارو ته هیله لري همدې په لاره دي او دغې ته ګوري. نو اوس دغه د تورخم په لاره باندې زمونږ هغه خواته چې کوم هیوادوال دي افغانان دي هغه هم زمونږ وروڼه دي زمونږ خپل پښتانه دي نو هغې باندې هم دغه پیرزویونه زمونږ د تاوانونه نشته او نه په خپل وطنوالو دا تاوانونه شته پیرزویونه شته د تاوان. نو موږ د دې ټولو او افغانستان د مرکزي حکومت نه خواهش لرو چې دغه لارې موږ ته اسانه کړي او د تجارانو دغه تاوانونه وکړي. خدای وکړي چې دغه تاوانونه بیرته را برابر شي. ډېر ښه او حاجي صاحب ته به خپل ځان لیدونکو ته پرېږدئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د کاپیسا ولایت د تګاو ولسوالۍ د بدرو د دمنجي اوسېدونکی یم. نو موږ هر وخت دا غواړو چې زموږ د انار دغه بېدانه چې کوم یو دي نو دغه د 100 مرضو دوا دی ښه. ما ته یو چا ویلې وه دا وه د قلبي مرضونه یې هغه کړي دي. د هغې هم درته وایم نو هغه دغه بېدانه انار چې په جوش اوبو کې وخوټی نو هغه په دستګاه په زیره باندې د هغې اوبه وباسې نو هغه قلبي مرضو ته څوک چې د زړه تکلیف لري هغې ته هم پیدا کوي. او دغه کوم یو چې دانهدار ورته موږ ویو لکه کبلي انار که نه نو هغه زکام ته ډېره ګټه لري ښه چې څوک زکام اوسېږي نو د هغې د زکام دپاره د هغې اوبه وباسي نو هغه زکام ته ډېره پیدا کوي. دوا هغسې پیدا نه کوي. ما خپله دوا ترې جوړه کړې ده او جوړوم یې ترې نه او خپله دا بېدانه انار چې کوم یو دی نو دغه چې دغه پوټکی وچ کې او بیا دغه معده کې چې کوم یو کرونا مرض وهلی اوسي که نه نو هغې ته داسې یو اندازه د نسوارو چرت په اندازه داسې ورته ورکړې که نه هغه د هغې نس به هم دپه اوسېږي او ډېر ګټور شی دی او ګټه کوي. یعنې د دې هغه دغه پوډر دغه پوټاک نسوار اندازه څومره داسې یو کپه اندازه اوسي که نه داسې ډېره ګټور شی دی ښه نظر ته چې څوک مثال یو وړکی مثال اسهال شي که نه هغې ته هم ډېره ګټه کوي. حاجي صاحب پوه شولو په ضررونو ټوله شیانو باندې او موږ دې قاري صاحبریان نه چې زموږ والي دی نو دا زموږ مشر دی د تګاو نو دغه د هر هغه نه موږ دې نه هر اړخیزه موږ تشکر کوو موږ کومک ترې غواړو چې زموږ د دې انارو غم وکړي وایي بازارونه ته تاسې پیدا او که نه نو چې موږ دغه د انار مثال د پېښور ته لېږله نور هېوادوالو ته هم لېږل که نه نو ټول دغه ګټه ترې نه اخیستله. دغه انار چې شاته یې کړي دا انار د چا دي دا د خلکو دلته تاسو ته د ساتنې لپاره درکړي که دا تیار بربندي سوي دي دا به هندو جاپانو دغه موږ خپله د دې تجارت کو موږ ټول تجاران دوکان دا چې دا برنډې ډکې دي ترې نه که نه دا موږ اخیستي چې مثال موږ دا ولیږو پاکستان ته نو د دې باغوالو نه نو اوس باغوالا موږ نه ټول پیسې غواړي نو پیسې موږ سره نشته انار ټول زموږ خوساش ده ټول په موږ باندې پاتې دي. خوسا یا ضرر هم ولیده ضرر هم ترې نه ولیده ټول ګندش دی یعنې راځئ یو قدرمنو دوستانو دلته حاجي صاحب به موږ ته یو کرېټ اواز کړي کوم کرېټ چې وازوی سي چې مقصد موږ باندې په غوسه نه سي. نو دوستانو دا هغه خبره داسې تنه د تګاب د یو تجار نه ده په زراو تجاران هم دغه تاوانونه کړي دي بیچارهګان خواران. تاسې موږ دا خپرونې درکوو دا خپرونې د خوشحالۍ نه دي دا خپرونې د دوی په هغه تاوانو سره موږ خپل ځان شریک کړی ده. نو دغه دانهدار انار دی نو د دې دغه سګمه چې لرې کړې ترې نه او نور دا په منځ کې ورته یوه قاشغه یا چقو چې ووهې که نه دغه اوبه کوي دې باندې جوش اوبه واچوه او لاندې ورته سری جوړ کړه او لاندې ورته ګیلاس ایښې اوسېږي بس نو دغې نه اوبه څاڅي هغې ګیلاس ته دغه چې څوک زکام اوسېږي نو دغه انار اوبه ورته ورکړه همغسې ګرمې اوبه ورته ورکړه بس الله تعالی به د هغې زکام روغ او جوړ کړي. په یو انار جوړیږي بس په یو انار جوړیږي دا دومره ګټور شی دی او دې نو بېدانه انارو یو حاجي صاحب زه هر وخت شربتونه اخلم. حاجي صاحب آخري خبره دا رسې دلته په هغه کې هغه خلک چې غواړي چې له تاسې نه خرید وکړي دوی ته پیغام چې ده څومره انار ته ورته ورکوی سي د ورځې زه هغه یم خریدار یم لین سره ما معامله جوړه کړله انته زه درنه انار غواړم هندوان وایي ما ته د ورځې 15 ټیلر انار ورکوی سي څومره وخت لپاره زه خبرې د خلاصه کړم. جوړول غواړي دا ګندې لرې کول غواړي دا سم ستره صفا جوړول غواړي دا 5 ورځو کې موږ ورته 15 ټیلره شو اماده کولی د ورځې څو ټیلره 15 ټیلره یعنې 15 کانټینر هو زموږ واده ده ورسره دې له خاطره چې بعضې هېوادونه ډېر خرید کوي
نو تاسې باید دې ته چمتو اوسئ چې د افغانستان انار به تاسې پرېمانه درک ولري. درک لرئ؟ ډېره مننه. واسه کوم ادرس ته تاسو سره تماس ونیسئ او شماره د واتساپ دی؟ ادرس زمونږ د کاپیسا ولایت د تګاو ولسوالۍ د بدرو د دمنجي کلي اوسېدونکی یم. نو زما شماره ده د تماس 0 9 1 15 5 دا مې نمبر دی چې هر وخت یو ځل بیا زه تاسو ته تکرار دا شماره وایم 0 9 1 15 5 دا زما نمبر دی. پیغام د خپل هیوادوالو نه دا دی چې کومې میوجات خپل د افغانستان لرو لکه دا بېدانه انار دي او هغه څنګه چې دانهدارې ښې دي نو موږ خپلې ډېرې خوندورې میوې لرو. موږ باید خپل وطندار خپلې میوې وخوري ځکه چې دا ډېرې ارزښتناکه میوې دي. ځکه دا اوس زیات خلک زموږ هیوادوالو سره عادت هم نه دي خو انشاءالله چې دوی خپله د میوو سره عادت شي نو بیا به د نورو ملکونو میوې نه خوري. داسې ولې نه ویلې چې د پاکستان مالټې او کیلې مه خورئ، د خپل هېواد انار وخورئ چې 14 رقمه مرضونه مرئ. چې داسې ووایه انشاءالله زموږ د ټول افغانستان نه دا خواهش دی د ولس نه چې زموږ خپلې میوې نور نه د بهرنیو هېوادونو نه دا تمې لرو نه د توقع لرو چې موږ ته صادراتو کې موږ خپله انشاءالله خپل ملک خودکفا یو او خپل انار خپل هر څه انشاءالله ښه پیمانه دي او خپل وطنوال هم دا خواهش دی چې بغیر د انارو بغیر د انګورو بغیر د خپلو میوو نه نورو هېوادوالو میوو ته مه تمه کېږئ. ولا بازار خو فعلا نشته دی. بازار خود پېښور پاکستان بازار و پاکستان بازار خو بند شو که نه لاره بنده شله انډیواله زموږ انار بېدانه او دانهدار خپل په ځای ایښي دي او د تجارانو ځخ ته ډېر تاوانونه وکړه پوه شلې. حل لاره دا ده چې موږ سره که د دولت غواړي کومک وکړي چې مقصد یو لاره ورته پیدا کړي چې زموږ د انار لاړ شي هلته په ښه بیه خرڅ شي. بیادر سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیرت است؟ بخیر صاحب. اسمتان و باشنده کجا هستین؟ اسم محمد پرویز باشنده ولایت پروان. خب اینجا برای خاطر چی آمدین؟ اینجا آمدیم کمی انار خریدیم از اینجا. چطور است شما اینجا آمدین به خاطر مشتری چی هستین؟ انار هستین؟ بله. سابق چطور بود؟ حال چطور است؟ بازارها چطور است؟ شما به خاطر چی میبرین این انار که تول کردین؟ این کدام انار است؟ والله این اناری هست که اینجا انارش دانه‌دار هم است بېدانه هم است انارش. فعلا دیگه انار خوبیش هست. انار خوبیش هست. به خاطر چی میبرین؟ به خاطر میبریم که دیگه اونجا میبریم در ولایت پروان پاس به فروش میرسونه. اونجا با چند میفروشین؟ نظر به بازار زده که چند میخرن چند رقم شد دیگه نه. دا انار خو تروا انار دی ټولې پیژني او دلته تګاب کې د څلور رنګه انار دا ډېر ښایسته انار دي او دا یینه چې دا ډېری فشار جوړوي ډېرو مرضو ته دوا ده. ښه اوس بازار څنګه ده؟ سیستم څنګه ده په تګاو کې؟ اوس دا سړی خونې سته نسته؟ تجاران په کوم حالت کې دي؟ ولا وضعیت خراب دی رښتیا خبره چې پوه شوې او زه حقیقت وایم. پیام د چی ده؟ بس پیام مې دا دی د حکومت د وجې نه که نه حکومت ته هم پیام دا دی چې یو نه یو غم زمونږ وخوري یا لاره خوشي کړي او یا داسې چل وکړي چې د دغه خلکو تاوان په غاړه واخلي. ډېره مننه. امن ملک ورور سره مسی. وعلیکم السلام ورور. شکر د الله رحم. نو مبارک. احمدیه صافی. احمدیه صافی هم دا اوس موږ تاسې چیرته یو او څنګه ده؟ دا منطقه د نجراب ولسوالۍ د صرف له ټانګ تیل دغه موقعیت کې ولاړ یاست. دا د ټانګ تیلو په اړه باندې د وغږېږي که تاسې کوم ډول تیلونه خرڅوئ او نرخ تاسو ته کوم دی؟
موږ خو 01 ډیزل خرڅوو 02 پټرول خرڅوو او نرخ هم د اتحادیه نه اخلو. ډېر ښه دلته د هغه ښه تیلو معلومولو لپاره دلته هغه د حکومت خصوصا د انحصاراتو لخوا دلته ایاتان راځي د تاسې پایې ایاتان هره میاشت راځي بررسي کوي لیتري او کیفیت هر څه بررسي کوي د حکومت نه راضي یاستو. دلته تاسې د ډریورانو لپاره کوم خدمات لري؟ موږ د ډریورانو دپاره معالجات تشناب او همداسې خوراکي هم بعضې وخت ورته خدمات رسولی شو. دلته تاسې شپه ورځ خدمات لري که نه تنها د ورځې؟ نه 24 ساعته. ډېر ښه دلته تاسې په څو ټایمه کې کارګر دلته کار کوي؟ زموږ 24 ساعته په 2 ټایمه کار کوي. خپلو هېوادوالو ته خلک چې غواړي چې د تاسې د تیل واخلي ډریوران البته دوی ته د پیام چیرې کوم ادرس ته راسي دې خاطر چې تاسې ښه خدمات هغوی ته وکړي تاسې سره هغه تجربه حاصل موږ دا ورته وایو چې هر ځای کې چې دوی تیل اخلي کیفیت پورته واوسي. موږ ته د دوی نه راضي یاستو چې دوی منځ ته کله راځي او کیفیت پوښتنه کوي لیتر پوښتنه کوي. دې کې ورته موږ قانع یاستو او اطمینان ورکوو چې ښه کیفیت تیل واخلي زموږ نه او همدغسې لیترې پوره یې. دا د سره پلو ټانک دی او په تانګي کلي کې موقعیت لري. هر وخت چې راځي موږ خدمت کې یاستو. پیغام دی چې د حکومت ته خصوصا د تاسې د انحصاراتو ریاست ته په پیغام مقاوله دا پیغام و چې عملیات خو راغلی دی. بل د انحصاراتو ته وایو مالیه ډېره ده البته مالیه وس نه رسېږي. دلته سالنګونو لارې بندېږي تیل کله کله پورته ځي نو دغه خدمات موږ ته وړاندې کړي چې لږ ځله مالیات موږ باندې کم کړي ځکه غریب بیچاره خلک یاستو نو بس دغلته 1 لیتر کې 2 روپۍ ګټو هغه 2 روپۍ چې دې ته مالیات ورکړو د کارګر معاش او تیلو ټانک ته څه نه پاتې کېږي نو موږ دغه کارګر موږ همیشه د دولت نه دا خواهش دی چې مالیات راکښته کړي. سړی مې خیر اوسه. خیر وکړه د قراري ده الحمدلله دا خیر تیل دې واچول؟ هو والا بس د کاپیسا نه راغلو دغه د سره پمپ کې تیل واچول. د هغه د عطایي پټرول پمپ هغه خدمات څه کوي دغه کارګران یې ښه برخورد لري ښه تیل باکیفیته ورکوي خلکو ته والا شکر دی ښه دي بس اخلاق هم ښه دي بس تیل هم ښه دي. کله کله موږ په دې لاره تېرېږو بس دغه ټانک راتاوېږي تیل اچوو بس وای شپه ورځ موږ خدمات کوو شپه ورځ دوی یوازې هو 24 ساعته دا پمپ خلاص بس تیل هم ښه دي ماشاءالله بس د ځوانانو اخلاق ښه اخلاق دي. وای موږ د جومات لرو مثال هغه لرو مستریان لرو دلته مثال په خپلو ټانګو کې دوی دا شیان لري. هو دا شته دي دا لاندې ځای کې به موټرشوي هم ورسره شته ده چې موټر پرې منځي او مستریان هم یعنې چې موټر خراب شي دلته دروی هم شي دي هو دا هم شته دا ځای ګوره پراخه دی بس امنیت څنګه ده؟ الحمدلله امنیت ښه برقرار امنیت دی بس شپه ورځ خلک ګشت ګزار کوي بس 24 ساعته چې څوک نوم یې ملا جمیل ده. ملا جمیله دا راته ووایه چې دغه ټانک تاسې څه جوړ کړی ده او هدف هم څه و؟ دا ټانک موږ تقریبا 89 کال کې جوړ کړی. هدف هم دا و چې د خلکو خدمت په خاطر دا ټانک جوړ کړو. او دا ادرس کوم ځای ده؟ دا ادرس کاپیسا ولایت نجرا ولسوالي د افغاني دره ده. ښه د ټانک په خدمتونو وغږېږه دلته تاسې کوم سهولتونه ډریورانو ته لرئ؟ دلته تقریبا د اوداسه ځایونه مثلا د مونځ ځای و او د شپې ځای مثلا مکمل لرو. دا نرخونه د کومې ادارې لخوا تاسو ته درکول کېږي او څومره د تاسې تیل په سټنډارډ دي؟ تیل موږ تقریبا 92 تیل خرڅوو مثلا او 01 تیل ډیزل دی موږ او 92 هغه دی پټرول دی او نرخونه موږ ته اتحادیه راکړي. ښه بله مهمه خبره دا ده چې دلته د تیلو په هغه کې استقلال معلومولو کې او همدارنګه د تاسې د پایو په چک کولو کې دلته کومې ادارې دلته راځي د تاسې هغه کې کنټرول کوي؟ دا انحصارات غړي راځي مثلا هم لیتر چکوي او هم پای هوټل موږ پولم دی پوښ تاسې ولګي پولم دی او تیل هم ګوري چې ستاندارد نه مثلا تیل ټانک پولمای. تاسې هغه خصوصا د تاسې ټانک له حکومته چی غواړئ له امارت نه څه غوښتنې لري چې دوی درته اجرات وکړي؟ موږ د امارت نه غواړو دا ټانک موږ تقریبا په دولت کې چاپیاله زولې و موږ ته جمهوریت کې نه جمهوریت کې موږ ته 1000 روپۍ ډالر خسارتمن جاستو او هغه وخت موږ مثلا دولت غو له خور ځکه چې د طالب گفته اداره زولې دا طالبانو ټانک هغه وخت موږ چې هغه مونږ خور مسی 5 لک ارزیم 5 مغه ولایت کې او بیا دوباره موږ امارت کې مثلا ارزي کړی دی دیم پات موږ هم نخري مثلا او موږ باندې تقریبا د دولت 3 لک څونه غراغلي د مالیه راغلي د مالیه موږ نه غواړي موږ وای تاسو موږ نه هغه مالیه غواړي به موږ هغه توان راکې تاسو چې موږ $1000
موږ تاوان کړی دی. که تاسو ته خو تاوان در نه کړي خو هغه مالیه خو درته خوشي کېنه هدف دې دا ده. خو موږ دا خواهش کوو دولت نه چې موږ دغه مالیه موږ ته معاف کړي. موږ سند لرو کوم ځای نه الوزولي ول کوم ځای نه درته الوزولي ول موږ ته څلور والا پایې سره د مکمل څلور والا پایې موږ ته ارزولې د دې ثاني شاید ټول دا ټول نجرا ولسوالۍ ده. یعنی تاسو خپل شخصي دغه امکانات نه لري چې دغه پایې بیرته جوړې کړي؟ نه موږ شخصي مثلا وسن لرو موږ سره موږ شوې وسن لرو چې باید کوو. موږ مثلا ادرس کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ دغه د افغاني اداره کې موږ ټانګ دی د پولاني سره نږدې مربوط نجراب کېږي تاسو؟ شپه ورځ موږ خدمت کې اسو ډېر روان سن لوی لار سن لوی موټر والای موږ خدمت کې اسو ورځ 0 او 95 درویش وڅلوي د لمرنا د اریبا هم مثلا واتساپ کې دی هم پور کې دی او نور کبار من کور کې پورته زه هغه ته ګورم یو هغه شته کبار اشتغال درې نور من کور ټول مکمل پوه شو او ورونه خو تاولې ځل مثلا چې ټول موږ ټول یې کړی او ډېر مننه ډېر مننه. حاجي صاحب تا چې ویلې څنګه د چاپی په هغه کې ورور موږ ډېر خساره راغلی دا بل دا امارات نه خواهش دی چې ورور د عملیات موږ ته معاف کړي د جمهوریت مالیات موږ باندې راغلی د ورور جمهوریت موږ هغه سیاسي کړي زیان کړي. یعنی تاسو چې دغه ضرر لیدل دا په دې خاطر چې تاسو د طالبانو یعنی د امارات حمایت کوونکي وي نو همدې خاطر او خو دلته مثلا دغه ځای نه په بعضې وخت هغه کېدل دا چاپه چې راتلل نه زنګونه وال کېدل ورته مثلا هغه کېدل همکاري او دغه کېدله همغه په واسطه باندې ته چاپه واچول شوه چاپه یې واچول او موږ د پمپ واغوست څلور واړه پایې والوځولې ګوره کباړ هلته پروت دی هغې دا ګوره دلته وغلي پاتې دي همدا ځانې په حل کړي چې اقتصادي هغه و همدا دوه په حل کړي دي نور. سره مشه جوړې په خیر نوم دې چیرې؟ سردار آغا د سرک څنګ کې ولاړې دا کوم ځای ده؟ دا قلعه صالح مرکزي. قلعه صالح کې د سرک څنګ کې چی خرڅېدل؟ دا انار دي بېدانه انار تروه انار بس راټي کړي مې غوږ دي ښه خرڅ کړو. داسې لیدونکو ته وایه چې دغه انار له مجبوریت دلته خرڅوي که نه پخوا هم دلته خرڅاوه اوس مشتریان نشته مجبور یې چې سرک ته راوباسي دا قصه راته وکړه. نه د یو خو د مجبوریت وخت خرڅو بل رش زیات شوی دی امنیت ته په ملک کې غوږ دی او د دې وجې هم سرک ته راباسو. پاکستان څومره تاسې په خپل فروشاتو کې صداقت نه کار اخلي یعنی د تاسې انار په یعنی خلطو کې هغه ښه انار یعنی غلط او ناچاله انار په خلطو کې نه اچوئ د صداقت ستا په کار کې بیا نه؟ یار ولې نشته دی 80% 90% صداقت شته دی. یعنی خراب و دا خوسا انار و دا زخمی انار نه اچوئ په خلطو کې؟ نه دا خو اصلا نه اچو دا کار نه کوو. اوس دا کوم انار دي چې مخې ته لیکي؟ دا چې دي قبلي دي او دا چې دي تروه انار دي. ښه قبلي څو دي او دا اول قبلي وایه؟ افغانستان کې خو خپله په تګاو کې 4 ماډل انار کېږي. دغه انار څو دي؟ دا په 200 روپۍ او دا بل دا 100 روپۍ دي. دا هینه دي؟ دا داغي دي. یعنی 100 روپۍ والا هم د خوراک دی نه؟ خوراک دی خوراک هغه جابې ورنه زخمي کېږي نور هغه به چاقو سره ایسته کوي. ډېره مننه. دا زما نوم تماس دی د کاپیسا ولایت تګاو اوسېدونکی دا منطقه د قلعه صالح ده. قلعه صالح؟ او قلعه صالح دلته خو ماشاءالله ښه دی د انارو باغونه کې که نه پرېمال هغه لري ونې لري د انارو. او د خدای فضل دا غون باغونه دي خو اوس سږکال یې ډېر مرضونه دي مثال زراعت د خوا ته نه موږ سره کومک نه کېږي او زیات مرضو د فصلونه خرابه کړل دي خلکو. یعنی اصلا مرضو هغه کړل په فصلونه خراب کړل او مرضو خرابه کړل. سږکال خو چې حاصلات تاسې جګ کړل که نه؟ د خدای فضل د ولې مې جګ کړل خو مثال مرضو ډېر خرابه کړل. پروس کال یې څنګه ول حاصلات؟ او پروس کال یې ښه اوسېدل خو مثال د پروسګر نه سږکال یې مرض ډېر اوسېده. مرض ډېر د تاسې انار څنګه پاتې دي که خرڅ هم کړل؟ پاتې دي فلر نو څومره به پاتې مثال دلته تاسې کولی شئ چې اوس بعضې خلک تاسې نه انار وغواړي ورته پوره کوی شئ؟ هو ولې نه چې مثال حکومت زموږ باید نورو کشورو سره قراردادونه وکړي او دا فصلونه زموږ کوی شي خلکو ته هغه تجاران چې غواړي چې په ټیلرو د انار واخلي
چې هر څونه ولې نه کېږي ولې نه د خدای فضل دی تګا خو غوڼه انار دي چې هر کشور وغواړي چې هر څونه انار وغواړي فضل د خدای دی 15 ټیلره ورکوي شي ولې نه شو تګاب نه ولې نه شو ولې نه راځه چې هغه دا خپل هغه دې وکړي موږ ته ګودامونه یې وکړي لار به شو وبخي نه ستخانې دلته د کومه شي مثال دغسې خلکو کوټو کې بعضې په ډاګ اچولي اوسېږي کوم ډول هغه انار تاسې ورکوی شي هغو ته تجارانو ته دلته خو درې ماډل انار دي بېدانه دي تروه دي کبلي دي دا انار مثال تګاب لري دا خارجي هېوادونه دا خوښوي د تاسې انار ولې نه تګاو انار خو بیا نوم لري مثال په هېڅ ځای کې نشته انتقالول چېرته م لېږل پخوا خو پاکستان ته تلله خو اوس د خدای فضل دی مثال نورو کشورو سره حکومت زمونږ اسلامي امارات لاره خلاصه کړې ده موږ ته او روان دي ورته روان په څو دي دلته وایي چا ویلي وایي ته په پروس کال هلته راویا سره پورې خرڅوي ول اوس وده نه اوس مثال د 22 نه ونیسه د 28 زرو پورې خرڅېږي 22 کوم دي او 28 کوم انار دا د پلاستیکو انار چې دي دا په 28 زرو پورې خرڅېږي او بېدانه مثال د 2.5 زرو نه ولې د 15 زرو پورې هو بېدانه کوم ښه والی لري بېدانه انار خو نو بیا په ټول افغانستان کې نه پیدا کېږي غیر د تګاو نه هو ډېر منزله مو خو امکان لري چې یو 15 د خو کې ورسېږي همداسې دی که نه هو بلکل دا خوړ څنګه ده دا خوړ خو صنعتي دیوالونه ورته جوړ شوي دي هو دا جوړ شوي دي خو نور وچکالي ده اوبه نشته دي بله نشته ده خواړه وچ ده یعنې که نه دلته پخوا چینې اوسېدلې اوبه به اوسېدلې هو بلکل څنګه ده د تاسې زراعت ته یعنې باغو ته تاسې اوبه له کومه کوئ اوس فعلا خو دا ماشینونه دي څاګانې دي دې نه اوبه کوو ښه هو کلي کې څومره انار لاسته راځي ستا په نظر په کال کې مثال سل خرواره دغه یو کله هر کله داسې کله دی چې پکې سل خرواره یو نیم سل خرواره 50 خرواره څه کال یې څومره اوسېږي څه کال مثال وشته دي و دغه زمونږ کلی دی پکې اتیا خرواره سل خروارو پورې د څه کال مثال اثر کړی دی او چې خراب نه شي د 200 خروارو پورې اصل په دغه یو کلي کې زمونږ اوسېږي اوس خو ماسکین به په توا به ماسي باندې او تاسو باندې چې وخوري له خیره سره بس دا نو قسمت چې هر څه تیار وي هغه به چې تیار وي یاد دي ولا کې چرګان هم لري ولا دا خو دا د کلي دي بس دا د تاویږي نو هګۍ کې دا وه په زمي کې ولې نه وطني هګۍ ته تر څو پیدا کېږي وطني دا پیدا کېږي د 10 روپۍ د زراعت هګیو سره ټول د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د تماس کور ته راغلو تماس صاحب ډېره مهرباني وکړله وایي د تاسې د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل لپاره موږ انار چې په هغو کې ساتلي دي خپلو ګودامو کې هغه به موږ ته عملا راښیي نو دې خو انارو خو داسې جا جوړ کړی ده نو انار به خدا پاتې انار ته خو لږ هغه موږ ته ښکاري د جالۍ صندوقونه دې ته تاسې چې پچک وایي چې وایي راځه مخکې سه پچې به موږ ته راوخېلې نږدې نه ځه دا ذخیره ده ذخیره کومه خواته ده ذخیره ده مثال یا دلته هم ساتلي دي دا کندې ورته موږ کړو مثال دې کنده کې اچو د انار بیا تازه پاتې اوسېږي اوس څوک په پلاستیکو کې کوي څوک مثال داسې څومره وخت لپاره دلته په همدغه کنده کې ساتئ سي دا مثال د لمدې سرې پورې په دې کنده کې دا مسه تازه پاتې اوسېږي اوس خو تاسې نو اول نه اخلي ګورې هم نه ولې ګورې نه سره هم به ګورې نو دا ګورو مثال دلته څه کته کېږي خو خرابېږي په که نه نه دا خو داسې 1 متر قدر کنده ده د دې نه خو هم نه ده کنده کړې ته ځه راویښې دوستانو د موږ د هیواد زارین او باغداران داسې تکړه دي ماشاءالله داسې چلونه زده دي
دا چلونه د هر چا زده نه دي نو ګوره ماشاءالله هسې د انار دي کې چې همداسې اپړق وي د خلکو خبره او دا به بېدانه انار دي که نه نه دا ترودي ترودي او بېدانه دي بیا چې کې ساتلي دي بېدانه خو خرڅ کړي دي مثال دا په دې کندو کې موږ ساتو او انارانو ته ګوره خو مثال پرې اوس نرخونه نشته دی موږ د اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ دا د انارو قراردادونه نورو کشورو سره وکړي او په ښه قیمتو باندې موږ ته خرڅ کړي ښه دا انار هم دا اوس فعلا په خروار څو دي دا مثال دا اوس 2,000 نه ولې د 2,000 پورې ته په څو خرڅوې دا خو پلان ما ساتلی دي مثال دا 10 ورځې بعد که شو رضا د علاوه بیا خرڅوو 10 ورځې بعد به څو کېږي نرخې نو چې څونه جګ شي بس موږ همغوره خوشحاله اوسېږو خدای دې وکړي چې 50,000 ته ورسېږي او دې خلکو ته یو شی وکړي ښه د انار ګټې چی دي د وجود انسان لپاره دې خاطر چې تاسې د سیمې خلک یې تاسې دا په لسګونو کلو انار خوړلي ګټې چی ده خلکو ته ګټه خو دا انار ډېر ګټور دي مثال د اینې غوړ ته ګټور دي او نور ډېرې ګټې لري دا تروه انار وینه تازه کوي او وینه غوړ له منځه وړي غوړ یې وړي واز دې له منځه وړي همداسې بي که نه چربي ډېره اوسېږي هغه هم د مابین نه وړي نو په موږ باندې سرمه څوک خوري سرمې ته هم دا ګټه راوړي ادرس دې ووایه ادرس کاپیسا ولایت تګا ولسوالۍ او قلعه‌سالۍ اوسېدونکی راځه تماسه استاده راځه قدرمنو دوستانو موږ اجازه اخیستلې ده کور کې څوک نشته انشاءالله تعالی چې موږ تاسو ته ټوله د تماس او د تماس د ورونو انار تاسو ته درښیو ګوره چې څه په قدر و عزت سره په پلاستیکو کې ایښي دي او دا به تر هغه وخته پورې ساتل کېږي چې تر څو وړکۍ سې لا تېرېږي تر دې لا تې چېرې چې تاسې په دا پلاستیکو کې دا ایښي دي دا خو مثال یو دانه جکه یو دانه جکه راجکه یو دانه ګوره قدرمنو دوستانو چې دوی دا همغسې تازه پاتې اوسېږي مثال په دې پلاستیک کې ډېر ښه خوشمزه هم راځي نو تازه همغسې اوسېږي لکه ونې نه چې راوشکې یعنی هوا یې نه وي نه هوا نه وي هوا چې پرې ولګي دا خرابېږي یعنې بیا باید هوا پرې قید وي که نه هوا پرې باید قید وي داسې به مڼې هم ساتل کېږي نو مڼې شاید مڼې معلومه نه ده چې اوبه ساتل شي خو د انارو تجربه ښه ده انارو تجربه ده چې مثال دا ساتل کېږي دلته د تګاب ولسوالۍ خصوصا د سالې کلي د خلکو عایدات شی دي دوی له څه شي نه خپل د ژوند اړتیاوې پوره کړي غونډ اړتیا د دې انارو نه ده نو څه کال یې تاسې اړتیا برابره کړله نه ولې نه اړتیا خو برابره کړه خو اناران ټول مرض ووهل ډېر مرضونه څه کال یې اوسېدل د موږ کمرمین وایي خواته لاړ سې وایي لاره ده وایي زه یې وښیه ځه مجموعاً دلته څو خرواره انار ته ورکوی سي یو څو خریدار راسي ورته چې راشي مثال څومره انار لري فعلا د تا خپل شخصي څومره انار دي پلان خو مثال 4-5 خرواره باز ما خپل وسیږي او 5 خرواره د سیخه انار په شرط ورکوي کنه او په شرط باندې او یو چاره ته ویلی وای انار خراب سول خصاص ول او څومره انار ته د ورځې دغه باسي وستا شي په دې باندې کې خو پلان چې مثال معلومه نه ده چې څوره به خصا وسیږي خو په باغو کې زخته ډیر خراب شول اول به دغه ما لس خرواره انار خراب شوی او مثال به دانه خو غون خراب شول یعنی دا انار کله سي ته غواړي سي خرڅ کې په تجار باندې تجار دا خو دلته صحیح انار ټولي نو دي کې وسومره انار په د شپږ خروارو کې راوځي نو خراب اوسېږي مثال مرض پکې ډېر اوسېده اوس کال نیم په نیم د خلکو خوسا ووتل نیم په نیم دا چچک وهل نور مرضو وهل سم نیم د خلکو اناران خوسا شول تداوي ورته نشته یعنی په همدغه انارو کې چې په خلطو کې دي یعنی دغو کې هم خراب سوي دي ولې یو دانه راوباسه یو دانه را پیدا کړه و یو دانه مرضي کې پیدا کړه دا غون مرضي قدرمنو دوستانو دا خلکو خبر نه دي ګوره دوستانو تاسې بیچاره ګوره دا انارو ته ګوره چې ټول اوبه کړي دي خلاص خلاص سوي دي نو ولې نه دا باید ایسته واچول شي بالکل دلته نو تاسې څه رقم دا هغه چکوي معلوموي یا انارو همداسې خو چې بیا ډکوي یو د پچوي کې ږدي مثال بیا تجار ته ورکوي یا که خپله وړو د تاسې مقام د ولایت د زراعت ریاست او بالاخره د جناب ولسوال او نور
دولتي ادارې دوی د تاسې له مشکلاتو نه خبر دي نو یاره د تاوانونو به دوی خبر یې که نه ولې به نه خبره مثال دا خو د دې ځای خلک دي خبر دي چې مثال څه کله زراعتونه د تګاو غونډ مرض وکړه د تاسې غږ یې رسولی ده مرکز ته کابل ته یاره دغه معلومات نه لرو چې دغه غږ به بلند موږ رسېدلی یا به نه رسېدلی انشاءالله تعالی سره تاسې خو موږ غواړو د اسلامي امارات نه چې زموږ دا غږ ورسوي او مثال زراعت موږ سره په مکمل مرسته وکړي او دا مرضونه د زراعت هغه باغونه زموږ ورک شي. ډېر ښه. اوس به موږ ته عملا د انارو هغه میله جوړه کړي چې زه او کمرمین هغه وخورو له تاسې سره یو ځای ولې نه او مزه یې وګورو چې له تاسې انار خواږه دي که هغه تروش دا داسې خواږه دي چې د پلن خو د تګاو انار په ټول افغانستان کې نوم لري او داسې انار بیا ټول افغانستان کې نه مخکې څه چې د انارو میله موږ هغه وګورو ځه راځه ولې نه مخکې څه قدرمنو دوستانو دا د موږ هغه خپرونه ده چې ډېره په سختي دلته ځان موږ را رسولی ده او تاسې سره دغه د انارو مشکلات او د انارو میله شریکوو. السلام علیکم وبخښئ بخښنه غواړو لږ منتظر شولئ تاسې وځنډېدلئ دا دور سي بس خاطر یې سره قدرمنو دوستانو دې ډېره خواري وکړله موږ سره تقریبا 1 کیلومتر دا بیچاره موږ سره راغله کېنه بس نو تماس ماما تماس استاد او تماس کاکا ته به نو اوس چېرې تواب مزي ته به انار ښیې چې کوم انار ډېر خواږه دي او کوم انار ډېر تروش دي تروش هم راوښیئ او خوږ هم راوښیئ اول دا خوږ راوښیئ دوستانو چې دغه خوږ شوق ډېر لرم دماغ غاښونه بیا برېښي دا خو ټول مثال موږ تاسې ورته ترش وایي خو دا مثال ترشو کې ټول خواږه دي وجه دی وخت پې تېر سوی ده خواږه شوي دي وجه دی او مثال یو بېدانه دي یو کبلي دي بیا دلته دې کې مثال دې ته نه دا خالي ترش دي ترشو کې خو نو اوس خواږه شوي دي غوږونه هم دا خواږه شوي دي وجه دی دا میاشتې پرېوتې دي صبر ډېر بلکل صبر ډېر شو زر پرې کوه بس ولې نه موږ درته د هغه کارانې شولې چې وږي کارانې شو ته نه دا خو کال کې دغه یو ورځ ده یا یوه هفته ده یا یو ورځ ده یا یو وارې پروګرام ده چې موږ تګاب ته راغلي دا بیا خدا کی مردم کی زنده بیننده‌های عزیز و گرامی چنل یوتیوب روان ما گروپا همین اکنون در ولایت کاپیسا ولسوالی تگاب و در قری سالی هستیم که اینجا استاد تماس مهربانی کرده همین گوداما خود یا سفارا خود برای ما نشان داد آلی در بخشی همین چی آمده ما میله استاد عزیز یک شوقی فراوان داشتیم از کابل به خاطر همین میله معامله که هم فرماش و هم ثواب هم مشکلات هزار ما برای شما برسانیم به حکومت برسانیم و هم خوردن انار کنیم دیگه انار برای ما واز کرد یعنی ایره کمی یعنی مسلکی ایره چی کرد قطع کرد کتاب فارسی زدی کنه این انار چقدر علاقمندا داره این انار که خیلی علاقمندا داره مثال همه مردم افغانستان ایره دوست داره این میوه ما از وطن ما است نو خیلی خوب از تگاو است از قلعه سالی است و این امی یک انار دوستای عزیز تواب و مزه امی خوردم نمیتانه یک گرنگ است و یک زیاد دانه داره یک ایره می 4 پارچه کرده که 4 پارچه را 20 پارچه میشه 20 پارچه کو 20 پارچه کو یا 20 پارچه میشه یک کلان است یک کیلو وزنش بود امی 1 کیلو اگر نبود کدام ذره کمی بود کنه 1 کیلو که هست امی 1 کیلو انار دیگه چند است اینمی انار دمیجه اینطوری که ما اینا را نمیپروشیم ما که سرکی را میپروشیم امی 1 کیلو ازی چند رو پروشد بفته کسی آمد بیا که ما انار میخوریم همینطوری برایش میدیم نه با دانایی میپروشیم برایش نه کیلویی به سرش میپروشیم و همینطور میتیم برایش قدرمنو دوستانو قدرت دوی په خروار پرسي دغه رسوم ته دغه مالکی دا مې بچی دی ماشاءالله نوم چی ده نوم یې علي دی علي وای الکه سړی مې وراره مکتب کې څوم سم کې قدرمنو دوستانو اول سم کوم ده او دی
دلته مسجد کې دیني سبق وایي اول کې حساب هو اول کې حساب ده هو ولې نه او دا بل دا په دریم کې دی هغه مې بچی دی ماشاءالله زما دي هو ولې دا مې زوی دی دغه انار د څو پارچې کې دا مې درې شپږ پارچې او دې نه اوبه مو توی نه سوې نه اصلا اوبه چل دې چې وکړي څه دا اوبه نه توی چل خو چې دا څوک په هغه باندې پوه نه شي ماتولو باندې هغه لاسونه خیشته شي او اوبه یې په کالیو روانې اوسېږي کالي یې که سپین اوسېږي ټول تک سره واوړي نو مثال دا هر انار خپله ردیف لري په دې ردیف باندې داسې چقو ورته کش کړه خپله ځان ته داسې ماتېږي دا ګوره دا او یوه دانه ونه نه تویېږي ماشاءالله قدرمنو دوستان جنت میوه ده څوک چې انار خوري زندگی کې به قلبي مرض پیدا کړي هغه چربي بدن به نه پیدا کړي بالکل نه دا څومره یعنی یقین وکړه قدرمنو دوستانو دغه یوه هفته دلته د تګاب کې مو تاسو خپرونې ګوري زموږ قلب هم تازه دی وینه هم تازه شوې ده اشتها به هم راغلې ده کولمې به هم خرابې جوړې شي مثلا دا خو څومره غیرتي سړی و دی او یو خلکو څومره لوی کابل دوستانو د سخاوت کړی ده انسانیت یې کړی ده وایي کله چې دا خپرونه ثبته شوه زما له طرفه تحفه در کومه انار در کومه یوه وخت هره خطې د 500 روپۍ قیمت ده دا مونږ ته راکړي هو ولې نه انار راکړي دغه انار دي بس یعنې سیاسي مونږ ګوته پرېږدو هغه انار راکړي ټوټو تاندې تا نه قربان دي غوږ دی څه چې وشېږي هغه به درته درکوو دا انار دا صافیان دي د افغانستان هغه بهترینه قوم چې دا صافیان دي نو مونږ ډېر درته تشویق شوي یعنې داسې تشویق مونږ په هېڅ چېرته لیدلی نه ده یو بله خبره راته وکړي چې هغه ده دلته څومره کور به اوسېږي په همدغه د تاسې سالې کلي دا خو مثال دا خو قریه ده زمونږ قلعه ساله دا به 800 کوره اوسېږي د هغو نه منطقه زمونږ قلعه ساله او مثال دا کلی چې دی زمونږ دا یو 10 کوره دی 10 کوره د روان افغان ګروپ چینل قدرمنو دوستانو یو رقم خواږه انار دي دا انار به ډېر دا غیر په خارجي هېوادو کې دوبۍ کې هغه خلکو خوړل خوا نو اوس فضل د خدای نه سکه خو تواب مزي کې پرېمانه وخوړل د وردګ سرکه پرېمانه مو خوړل تاسې خو خورئ ولې نه بس داسې دغه بختوره میوه چې د جنت میوه ده دا موږ وخوړل زموږ د دې ولې هغه ګزارش چې تاسې قدرمنو دوستانو ته موږ د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ د سالې کلا د تماس په باغ کې او د دې په ګودامو کې او د دې په سرخانې کې کمرمین هغه خرابه شوه نو دا تاسې ته در وړاندې کړه بل راپور بل ګزارش یې پورې تاسې پورې وبخښئ چې خدای سپاره مانا مال شه کامیاب اوسئ صبر لګلې نه ولا لګلې نه لاین وای راوړه ته وراته لاین ښځه زه دې وراره ستړی مه شې خیر خیره د قراري د نوم دې چی ده روخانه د چی شي مستری ویرینکار څنګه کارونه راځي ویرینکاری کې لکه ډېر نوبت رسیږي خوشحاله له خپل کار نه څو کاله کېږي چې ویرینکار یې زما 9 کاله ماشاءالله د توابه مزید موټر کمره هغه سوې ده کله کار نه کوي دلیل چی ده په چی کې ده کمره له کاره ولیدلې ده ریورس برخه نه راځي لیورس کې خرابه سوې ده اوس به جوړوای شي چل دې پیدا کړه زه ورسو ویښه خلکو ته اوس لاین نه کنه دغه لاین نه کنه ورکه ګوره قدرمنو دوستانو نه خو د سیاه پسې مې ولېږه چې اوس مستري صاحب کوم ځای نه اوس لاین راوړي تاسې منتظره اوسئ چې څومره وخت کې د لاین راوړي او د ما د موټر کمره جوړي ښه وراره څنګه یې طبیعت ښه خیر خرا ده پرون دی د موږ موټر باندې ډېره خواري وکړله د موټر مشکل څه و هغې داسې کار و چې د پټرول پمپ کې ویسي الزولی و او هغه مرتوان شو د پټرول موټر صحیح شو انشاءالله پمپ د توابه مزید موټر پمپ دې جوړ کړ نوی دې ورواچو بل ها دا د موټر د پمپ پیسې دې ما اخیستلې که نه نه انشاءالله تا ولې وانخیستلې تاسې خو داسې چلو چې مېلمنو سره خو موږ ډېره ګزاره کوو یعنې مېلمانه تاسې پیسې نه اخلئ او تاسې یعنې د تاسې موږ خاص مېلمانه یو
ډېره مننه. دکان دې چیرې ده؟ دکان یې مخامخ ادرس دې ووایه. تعمیر بازار په کاپیسا ولایت تعمیر بازار سره د مستریانو. او څومره خلکو ته اطمینان ورکوي چې تاسې کار به ماشاءالله ښه کار وي او خلکو ته به خدمت هو کوي؟ ان شاء الله هو. څنګه دي انار پاخ شوي دي نه؟ انار خو اوس ختم شوي دي که نه؟ خلاص ول هو. چې پاتې نه دي چې موږ یې وخورو؟ نه انار وخت وتلی دی. وای به ښه انار له چا نه واخلو؟ د چا باغ ته ورسو؟ د چا ګدامو ته لاړ شو؟ سرقارو ته لاړ شو؟ اوس خو نو انار ختم شوي دي کېدای شي د سرایو کې سرایو کې هو بیا دوی په توا به مزي باندې د خوراک انار لري چې وي خوري؟ هو ان شاء الله دومره خو به هیڅ په تاسې لکه مستري راغی. مستري صاحب راول دی لاین. وای به کوم چل کې کوم چل اوس کې چل دی وایه نو چل تشریح کوه نو چې دلته خو ډیورس ګیر دی راچولی ده دا استاده ستړی مه سي. ته مو یې کار یې؟ ماشاءالله د 9 کاله کار کړی. تاسو څو کاله کار کړی؟ تاسو څو کاله کار کړی د ویرکاري؟ ما هم 9 کاله کار. 9 کاله؟ دا له تا نه ډېر پوهېږي یا ښه ته د نه ښه پوهېږي؟ دواړه یو شی. یو شی. استاد هم څوک و؟ استاد هم نعیم. ډېره مننه.